السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده روغ او جوړ به یاست. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په شپږویشتمه ویډیو کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده د اختر رخصتیانې مو په خیر او عافیت سره تېرې کړې وي او نوو کلاسونو ته سترګې په لار یاست. دا د یو ځل بیا زموږ شپږویشتم کلاس شروع کیږي او په دې کلاس کې هم د تېر په څېر څلور برخې لرو. لومړۍ برخه د ګرامر، دویمه برخه د کلمو یا words، دریمه برخه expressions and sentences، اصطلاحات او جملې، او څلورمه برخه one question، یوه پوښتنه ده. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په تېر درس کې موږ simple present tense شروع کړی و، ساده حال زمانه مو پیل کړې وه. هغه کې مو یو څه کار کړی و، یوازې structure باندې غږېدلی و. اوس په دې درس کې راځو د simple present tense یا اوسنۍ ساده زمانې کارونه یعنی یوزیج لولو. کارونه یعنی په کوم حالات کې موږ simple present tense کاروو، د کومو فعلونو د ښودلو لپاره موږ simple present tense کاروو. نو دا کارونه یا یوزیج دی. لومړی هم راځو first usage کې وایي چې simple present tense is used to show habitual action. simple present tense is used to show habitual action. وی ساده اوس یا اوسنۍ زمانه، ساده اوسنۍ زمانه چې ده د یو عادتي کړنې د ښودلو لپاره کارول کیږي. habitual action چې ده عادتي کړنې ته وایي، یعنې یو کار چې په عادتي توګه ترسره کیږي. ښه، habitual action یې بیرته definition کړی و چې habitual action is an action which is done habitually. habitual action is an action which is done habitually. عادتي کړنه کومې کړنې ته وایي؟ عادتي کړنه هغه کړنې ته وایي چې په عادتي توګه ترسره کیږي، یعنې د عادت په بڼه ترسره کیږي. like every day، every noon، every week etc. لکه هره ورځ، هره غرمه، هره اونۍ او داسې نور. نو دې ته عادتي کړنه ښایي، عادتي کړنه ویل کیږي. نو موږ وویل چې simple present tense یا حاضره ساده اوسنۍ زمانه چې ده دا د عادتي عمل د ښودلو لپاره کارول کیږي، او عادتي عمل هغه عمل ته ویل کیږي چې هره ورځ، هره غرمه یا هره اونۍ او یا هم همداسې نور په عادت په توګه ترسره کیږي. نو ګورئ په پښتو کې هم همداسې وایي چې ساده اوسنۍ زمانه د یو عادتي کړنې د ښودلو لپاره کارول کیږي. عادتي کړنه هغه کړنه ده چې عادتاً ترسره کیږي، لکه هره ورځ، هره غرمه، هره اونۍ او داسې نور. اگزامپل ته راشئ. We come to course every day. We come to course every day. موږ هره ورځ کورس ته راځو. موږ هره ورځ کورس ته راځو. نو دا اکشن چې دی روزمره ترسره کیږي. یا وایي چې Ali drinks milk every morning. Ali drinks milk every morning. Ali هر سهار شیدې څښي. Ali هر سهار شیدې څښي. نو ګورئ دغه عادتي عملونه دي. نو first usage همدلته پای ته رسیږي. ښه، دوی پسې همدا برخه لږ دوام لري، یو څه نور شیان پکې شته. نوټ ته راځو. When simple present tense is used to show habitual actions, it's usually followed by adverbs of frequency. When simple present tense is used to show habitual action, it's usually followed by adverbs of frequency. وی کله چې اوسنۍ ساده زمانه د یو عادتي کړنې د ښودلو لپاره کارول کیږي، نو معمولا د تکرار د قیدونو سره راځي. د کومو قیدونو سره؟ adverbs of frequency سره، یعنې د تکرار د قیدونو سره راځي. ښه، د تکرار قیدونه اوس درته وایي چې دا څه ته وایي. adverbs of frequency are those which show the repetition of an action. adverbs of frequency are those which show the repetition of an action. د تکرار قیدونه هغه قیدونو ته ویل کیږي چې د یو عمل تکرار ښایي. څه ښایي؟ د یو عمل تکرار موږ ته ښایي. لکه څنګه؟ like always، often، usually، sometimes etc. لکه همیشه، اکثره، معمولا، ځینې وختونه او داسې نور. نو ګورئ عادتي کارونه چې موږ کوو عموما دغه قیدونه ورسره کاروو. یو چې مثلا همیشه داسې یو کار کوم، اکثره وخت یې کوم، معمولا یې کوم، یعنې ځینې وختونه یې کوم. صحیح ده؟ نو دا د habitual action د ښودلو لپاره موږ د تکراري قیدونو څخه، یعنې د تکرار د قیدونو څخه استفاده کوو. اوس اگزامپل ته راشئ. وایي چې I am always in the library. I am always in the library. وایي زه همیشه
په کتابتون کې یم یعنی دا د habitual action دی ورپسې وایي she often washes the dishes she often washes the dishes هغه اکثره څه کوي لوښي وینځي هغه اکثره لوښي وینځي نو دا و چې یو نوټ و چې habitual action چې کله مونږ کاروو نو هغې سره بیا موږ د تکرار قیدونو یعنی adverbs of frequency څخه استفاده کوو لکه always often usually sometimes او داسې نور ښه دی هم نوټ دا هم برخه هم پای ته رسیږي ورپسې بل یوزیج ته راځو کارونه یو یوزیج یعنی second یوزیج به موږ وایو دویم یوزیج د simple present tense داسې دی چې simple present tense is used to show general fact simple present tense is used to show general fact اوسنۍ ساده زمانه چې دا د یو څرګند حقیقت د ښودلو لپاره یا ښکاره کولو لپاره کارول کیږي یعنی داسې یو حقیقت چې ټولو خلکو ته روښانه وي هغې د ښودلو لپاره هم موږ د simple present tense څخه استفاده کوو general fact څه ته وایي general fact is a fact was clear for all general fact is a fact was clear for all عمومي حقیقت څه ته وایي څرګند حقیقت یو عمومي حقیقت هغه دی چې کوم چې ټولو خلکو ته څرګند وي ټولو خلکو ته روښانه وي مثلا اگزامپل کې راځي چې احمد is a boy احمد is a boy احمد یو هلک دی صحیح ده روښانه ده ټولو ته روښانه ده نو موږ د کوم ټنس نه استفاده کوو simple present tense نه استفاده کوو وایي چې احمد is a boy احمد یو هلک دی اوس وایي چې God is one God is one خدای یو دی یعنی خدای یو دی نو ګورې عمومي حقیقت دی څه کوو simple present tense نه استفاده کوو ورپسې the earth moves around the sun the earth moves around the sun ځمکه د لمر شاوخوا څرخي یعنی ځمکه د لمر نه راتاویږي یعنی خپل مدار پوره کوي نو ګورې دا عمومي حقیقت دی ټولو ته روښانه دی نو موږ څه کوو د simple present tense نه استفاده کوو نو موږ وایو چې simple present tense is used to show general fact د عمومي یا څرګند حقیقت د ښودلو لپاره موږ د simple present tense څخه کار اخلو ښه دا یې second usage و د simple present tense د اوسنۍ زمانې ورپسې third usage ته راځو د simple present tense وایي چې simple present tense is also used to show a planned future action simple present tense is also used to show a planned future action اوسنۍ ساده زمانه چې ده د یو پلان شوي راتلونکي عمل د ښودلو لپاره هم کارول کیږي مثلا موږ یو پلان لرو چې راتلونکي وخت کې به یو کار ترسره کړو نو د هغې لپاره هم د simple present tense څخه کار اخیستلی شو مثلا اگزامپل کې وایي چې I go to Nangarhar tomorrow I go to Nangarhar tomorrow زه سبا ته ننګرهار ته ځم نو ګورې کوم ټنس مې کارولی I go to simple form of the verb دی صحیح ده نو simple present tense مې کارولی نو موږ ویلی شو چې د راتلونکي پلان عمل د ښودلو لپاره هم simple present tense کارولی شو اگزامپل کې سیکنډ کې وایي چې we finish the class next week we finish the class next week موږ راتلونکي اونۍ ته دا کلاس ختمو موږ راتلونکي اونۍ ته کلاس ختمو نو ګورې عمل خو په راتلونکي وخت کې ترسره کیږي صحیح ده خو پلان خو دی عمل څنګه دی پلان شوی دی ورپسې وایي چې she comes here tomorrow she comes here tomorrow هغه سبا ته دلته راځي نو ګورې اکشن دی کوم اکشن راتلونکي کې عمل ترسره کیږي خو پلان نیول شوی له مخکې نه نو موږ وایو چې simple present tense is also used to show a planned future action صحیح ده اوسنۍ ساده زمانه د یو پلان شوي راتلونکي عمل د ښودلو لپاره کارول کیږي دا و د simple present tense د اوسنۍ ساده زمانې دریم یوزیج دې کې اوس نور خبرې هم شته میمو ته راځو یادښت ته و چې verbs ending n دې ته ډېر متوجه شئ ډېره مهمه خبره ده verbs ending n s double s sh ch o x z ticks es and verbs ending in other letters tick only s for third singular person he she it صحیح ده verbs ending in s double s sh ch o x z tick es and verbs ending in other letters tick only s for third singular person he she it د دریم مفرد شخص یعنی he she it لپاره هغه فعلونه چې په s double s sh ch o x z باندې پای ته رسیدلی وي
چې شي اخلي په اخره کې ای اس اخلي یعنی هغه فعلونه چې موږ د هی شي ات لپاره په سمپل پریزنت ټنس کې کاروو او په اس ډبل اس اس ایچ سی ایچ او ایکس یا زد په دې هر یو باندې چې پای ته رسیدلی وي موږ نو د فعل په اخر سر کې بیا یو ای اس اضافه کوو او هغه فعلونه چې په نورو تورو پای ته رسیدلی وي یعنی د دغه ځانګړو څو تورو نه پرته په نورو تورو پای ته رسیدلی وي او موږ یې د هی شي ات لپاره کاروو یعنی د تھرډ سنګولر مفرد غایب لپاره کاروو صحیح ده نو د هغې لپاره بیا موږ څه کوو یوازې اس ورسره اضافه کوو صحیح ده example ته راشي و چې she watches the TV every day she watches the TV every day هغه هر ورځ تلویزیون ګوري نو تاسو وګورئ دلته دا فعل چې دی واچ معنا لیدل نو ګورئ سی ایچ باندې پای ته رسیدلی په چی شي په سی ایچ پای ته رسیدلی نو موږ چې د مفرد دریم شخص لپاره یعنی هی شیت لپاره فعل کاروو د هغې لپاره یا اس یا ای اس په اخر کې اضافه کوو خو دا چې دا فعل په سی ایچ باندې پای ته رسیدلی لکه مخکې چې پورته موږ په دې ځای کې وویل نو سی ایچ باندې پای ته رسیدلی نو موږ ورسره ای اس اضافه کوو صحیح ده she watches the TV every day هغه هر ورځ تلویزیون ګوري ورپسې وګورئ she washes the dishes هغه لوښي وینځي نو ګورئ دا فعل واش دی واش په چی پای ته رسیدلی په اس ایچ باندې پای ته رسیدلی او موږ وویل چې په اس ایچ باندې فعل پای ته رسیدلی وي د تھرډ سنګولر یعنی د هیشیت لپاره په سمپل پریزنت ټنس کې موږ ورسره ای اس اضافه کوو سر مو خلاص شو ښه نو یو ځل بیا درته دا میمو لنډ ډول وایم هغه فعلونه چې موږ یې چې په اس ډبل اس سی ایچ اس ایچ سی ایچ او ایگزیټ باندې پای ته رسیدلی وي او موږ یې د هی شیټ لپاره کاروو یعنی د تھرډ سنګولر پرسن لپاره یې کاروو صحیح ده نو د هغې سره د فعل په آخر سر کې موږ ای اس اضافه کوو که چېرته د دې تورو پرته په نورو تورو یو فعل پای ته رسیدلی وي د هی شیټ لپاره یعنی تھرډ سنګولر پرسن لپاره یې کاروو نو بیا یوازې اس ورسره اضافه کوو او د نورو سبجیکټ پروناون لپاره آی وي دی لپاره چې دی بیا موږ ایس هم ورسره اضافه کوو نه ورسره ایس اضافه کوو او نه ورسره ای اس اضافه کوو ښه دا برخه هم همدلته پای ته رسیږي د سمپل پریزنت ټنس دریم یوزج و او ورپسې دې برخه کې یو څه نوره خبره هم شته نور ته غوږ شوی چې verbs ending in y following a consonant change y into I and add es صحیح ده هغه فعلونه چې په وای باندې پای ته رسیدلی وي او د وای څخه مخکې هغه فعلونه چې په وای پای ته رسیدلی وي following a consonant یعنی د وای څخه مخکې چې دی یو کانسوننت توری وي صحیح ده د وای څخه مخکې کانسوننت توری وي نو بیا څه کوو بیا دا وای چې دی change y into I صحیح ده وای چې دی په I توري بدلوو یعنی I دا وای په ځای لیکو او اس ورسره اضافه کوو هغه فعلونه چې په وای پای ته رسیدلی وي مخکې ترې د وای د توري څخه بېغږه توري راغلی یعنی کانسوننت توري راغلی نو وای په I بدلیږي او اس اخلي صحیح ده اوس مثلا موږ وایو چې احمد studies English every day احمد studies English every day نو ګورئ دا study وه STUDY صحیح ده study وه نو کله چې د تھرډ سنګولر لپاره راځي احمد چې دی ګوره یو تھرډ سنګولر پرسن دی صحیح ده غایب شخص دی نو دلته چې دی د وای په ځای موږ څه شی ولیکه آی ولیکه د فعل سره آی مو ولیکه او ای اس مو ورسره اضافه کړه ځکه چې مخکې موږ وویل چې د تھرډ سنګولر پرسن لپاره موږ د فعل سره اس یا ای اس اضافه کوو دلته چې دا فعل په وای باندې پای ته رسیدلی او مخکې ته نه ډي کانسوننت توری دی نو دا وای توری په آی بدلیږي او ای اس ورسره اضافه کیږي احمد studies English every day احمد هره ورځ انګلیسي لولي ښه د ګرامر برخه مو همدلته پای ته رسیږي هڅه کوو انشاءالله چې په راتلونکي کې کوم ټنسونه چې دي په انګلیسي ژبه کې ټول په یو ویډیو کې راغونډ کړو ځکه اکثره ملګري غوښتنه کوي او ډېره مهمه برخه هم ده تاسې هڅه وکړئ چې په همدې مسلسلو درسونو کې هم همدا ټنسونه ټول تېرېږي نو کوشش وکړئ چې هر ټنس په سمه توګه زده کړئ ښه ورپسې راځو د کلمو یا ورډز برخې ته په دې برخه کې د تیر په څیر 5 لغاتونه لرو لومړی هم راځو پروننسیشن ته ورپسې بیا ژباړې ته راځو glasses glass guide green
here here ها glass معنا عینکی glass ګیلاس glasses عینکی glass ګیلاس guide لارښوونه یا لارښوونه کول دواړه ته ورسېږي green شین رنګ here دلته دا د لغتونو یا words برخه دا هم دلته پای ته رسیږي ورپسې درېیمه برخه ته راځو expressions and sentences اصطلاحات او جملې او په دې برخه کې اکثره یعنی تل موږ په ټولو کلاسونو کې هغه اصطلاحات او جملې راوړو چې په ورځني ژوند کې ډېر کاریږي تاسې هڅه وکړئ دا جملې لولئ د دې په څېر نورې جملې جوړوئ تر څو مو دا مهارت هم زده شي ښه د انګلیسي ژبې ډېر کارېدونکي اصطلاحات او جملې فرست کې پروننسیشن ته راځو ورپسې بیا ژباړې ته راځو فرست کې وایي چې the doctors warned his parents The doctors warned his parents. Do your buttons. Do your buttons. Undo your buttons. Undo your buttons. What are you looking for? What are you looking for? I'm looking for my belt. I'm looking for my belt. I'm looking for someone. I'm looking for someone. The doctors warned his parents. ډاکټرانو یې مور او پلار ته خبرداری ورکړ. Do your buttons. تړی دې وتړه. Do your buttons. تړی دې وتړه. Undo your buttons. Undo your buttons. تړی دې خلاصې که. یعنې تکمې دې خلاصې که. What are you looking for? What are you looking for? څه شی لټوې؟ I'm looking for a belt. I'm looking for my belt. زه مې کمربند لټوم. I'm looking for someone. I'm looking for someone. زه چا پسې ګرځم. یعنی یو چا پسې ګرځم یا یو څوک لټوم. ښه شپږ جملې دلته پای ته ورسېدې. ورپسې نورو جملو ته راځو. په اوومه جمله کې وایي چې I have a backache. I have a backache. I have a toothache. I have to see the dentist. I have to see the dentist. What were you doing 2 hours ago? What were you doing 2 hours ago? He is full of beans. He is full of beans. I keep forgetting your name. I keep forgetting your name. I have a backache. ملا مې خوږیږي. یعنی د ملا درد لرم. I have a toothache. غاښ مې خوږیږي. I have to see the dentist. I have to see the dentist. زه باید د غاښونو ډاکټر ته لاړ شم. What were you doing 2 hours ago? What were you doing 2 hours ago? 2 ساعته مخکې دې څه کول؟ He is full of beans. He is full of beans. هغه له انرژۍ نه ډک دی. I keep forgetting your name. I keep forgetting your name. ستا نوم هر وخت زما له یاده وځي. صحیح ده؟ ستا نوم هر وخت زما له یاده وځي. نو د اصطلاحاتو برخه دا هم پای ته رسیږي. وروستۍ برخې ته راځو. one question. یوه پوښتنه او یوه پوښتنه د تیرو درسونو له دریو تیرو برخو څخه له یوه څخه جوړیږي. تاسې هڅه کوئ تیرې درسونه دغه تیرې برخې ګرامر words expressions دغه برخې صحیح لولئ. د هغې څخه وروسته بیا نو د یوې پوښتنې برخې ته راځئ او دې ته په سمه توګه ځواب ورکوئ. کله چې تاسې لس پوښتنې په سمه توګه ځواب کړئ له هغې څخه وروسته بیا تاسو ته د اجي بهیر یوټیوب چینل له لارې یو سرټیفیکیټ درکول کیږي. ښه په دې برخه کې د تیرو درسونو په تعقیب موږ یوه پښتو جمله راوړو. د هغې لپاره 3 انګلیسي آپشنې وي، 3 ځوابونه وي. هغې کې چې کوم ځواب ستاسو په نظر صحیح راځي په یوټیوب کې د کمنټ په برخه کې هماغه ځواب انتخابوئ او د سم ځواب په ورکولو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ. د لاندې جملې لپاره مناسبه ژباړه کومه ده؟ ډاکټرانو یې مور او پلار ته خبرداری ورکړ. The warned doctors his parents. The warned doctors his parents. His parents warned the doctors. His parents warned the doctors. The doctors warned his parents. The doctor warned his parents.
د پوښتنې برخه هم دلته پای ته رسیږي. یو اپشن تاسې په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې انتخابوئ او سمه نمبر په ورکولو سره یو نمبر تاسې د سم ځواب په ورکولو سره یوه نمبر تاسې ترلاسه کوئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک، د ملګرو سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ. Thank you.